د جمعات ادب کوي د جنازو ادب کوي او چې موږ جنازو تلار شو پیزا غلی غلی ورته جی پیزارو باسي خپه مشه لدی خدای پړق اوچوا د کپ پشان دي الله ډو اوچوا زمان موسی ترب وي فخلعنا عليك پیزار او باسه موسی ما سره خبرې کې ما نه غوښتنه کې ته د جنازې دا کم چې مړ دی ته په الله بخي سپلو سره ولاړې سو خدا اسم داسې تله دی الله دې رحم وکي چې دا کم د تمخې ته پروت دی دا د ستانم دو ګوتې ورخواو او تیم پیزار سره جنازه وکي په ایمان یې ووایه ته ماله جرګې ته راشه او ما ته وایي جی زه په مخکني ګناه باندې پیمانه یم او ستا سر سرتورې او سرګټ لاس کې نیولی چې لس رانه نورم ولې والله کې دې پرېږدم ځه ورک شه او که ته ما ته ټوپۍ دې په سر کړي او په عاجزۍ راشي چې مولوي صاحب بد رانه شوي ما معاف کا نو زما زړه د غوښې دی الله جل جلاله تکبر نه مني او دا سفلو سره چې جنازې کوي او بعضې وایي چې کېږي سره نه کېږي دا نیټ باندې دا بیان واړوي دنیا ته سپلو سره جنازه نه کېږي نه کېږي نه کېږي که ملا وایي کېږي دا د قرآن د دې آیات مقابله کوي چې الله وایي فخلعنا علیک بس خبره ختمه ده ویم دا خبره واورئ تاسو خو به دې موبایلونو باندې نور شیزونه اورئ زما دا خبره پې واوروي دنیا ته او دې له لږ غونته کې ګوټ ورکوي زه وایم سپلو سره جنازه نه کېږي دلیل ما سره قرآن دی د موسی رب د جناب محمد رسول الله رب دی د موسی درجې ته ځان مرسوه د موسی درجه بلنده ده اے محمدي ځوانا موسی ته نبی علیہ السلام وی زما نبی رور زما کلیم رور زما کلیم رور باندې دی الله رحم وکي زما کلیم رور الله سره خبرې کوي څومره لوی شان دی صحیح شوه دغه رب چې ته اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا ولار جنازه کی او سپلې دی پخپو دی نو جنازې چې کوي اول خو ګوره منګه کرکټونو ته زمنګ دا وزیران خدای والی دا خدای په قهر اخته کړي دا منبران اره محله ته کرکټ د پاره ګورون اخلي کنه اخلي وای 10 کروڑه په ولګي دی او 10 کروڑه په ولګي دا د استاد مور په کپن الله ولګي مال جنازګاه د پاره سمکه والا دا قوم بے غیرت ده دا قوم د جنازګاه په ځای نه پويږي ار وزیر لري دا قوم کینی او ورته دی چې موږ له کرکټ میدان مو جوړوا موږ له عیدګاه جوړه کا موږ له جنازګاه جوړه کا موږ له غټ ځای برابر کا نو چې موږ مړ راوالو نو پټي کې بګورو چې کم پټي کې به جنازه کو نو هغه پټي وي خدای ځا نو هغه به یقینا سره سپلو سره کوي ځکه چې هغه ځکه ازغی دي خپل مې ویني شو 10 په ماچ نو مونږه وزیران به د ګریوان نه نیسو هغوی ته وایو چې مونږ ته جنازګاه دپاره ځایونه واخلئ ستاسې په ټرانسفرمر او په دې تشو وعدو باندې اور بل شه مونږ له عیدګاه دپاره ځمکه والئ چې د اختر مونځ پکې وکړو مونږ له جنازګاه دپاره ځمکه والئ هغې باندې فرش واچوئ چې مونږ د خپل ورور میت جنازه پکې وکړو خوښ هم ده که خوښ هم نه ده نو صاحبه چې کوم ځای کې جنازګاوې دي هلته مونځونه کوئ چې کوم ځای جنازه کوئ هغه ځای پاک سوتره کوئ مړي کې هر مړي کې څلور او 15 غنټې وي هغه ځای جارو کوي بالکل ځمکه اواره کوي سوتری کوي ټکټر پکې وګرځوئ نو بیا به دا سپلې ایستونکي سپلو سره مونځ نه کوي او که سپلو سره یې کول نو که غیرتي پښتوني ګڼه د دې لاس نه ونیسه ورته زه وروره زه د پلار جنازه په تا نه بدرنګوم هغلته ودرېږه ځه او چې ستا پلار مړ شو زه به ډول سره درځم ډول به وم او د پلانکي پلار مړ دی چې په سورنا ورته راشم نو عزیزانو چې مړي ته ځئ د جنازګاه مخکې تپوس وکئ تا سپین ږیرو ته ویم امیر صاحبانو ته ویم مجاهدین صاحبانو ته ویم علما صاحبانو ته ویم عوامو تاسې ته ویم او د وزیرانو ته په دې ذریعه باندې ویم چې زموږ دا جنازې مه خرابوئ زموږ دا میت او مړي مه بدرنګوئ نو جنازې سپلو سره مه کوئ نه کېږي موسی علیه السلام ته الله وایي ای زما کلیمه ما سره ملاقات کې رب آو تا ته راغلم تا وعده را کړې وه رب ورته وایي فخلع
فخلعنا عليك بس پیزارو باسا فخلعنا عليك پیزارو باسا نو کوهی تور زمکه ډیره پاکه ده او الله موسی ته سوی پیزار وباسه چې ما سره خبرې کې دا جنازه خدای سره خبرې دي کنه دي جواب راکړي دي کنه دي جنازه بغیر او د سکیږي او خبره بغیر او د سکیږي خبره بغیر او دسا کیږي خو جنازه داسې یو عمل دی چې دا من وجهن منذ او من وجهن دعا ده خدا بغیر او دسا نکیږي نو موږ تاسو به دعا غواړو عاجزۍ سره واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین درود شریف اللهم صل علی سیدنا